بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو د انزرټ مینیو د چارټس په ګروپ باندې بحث کوو. په تیرې ویډیو کې موږ تاسو د الستریشن په ګروپ باندې بحث وکړو. نو د هغې ویډیو لینک هم زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم که چیرې تاسو زموږ هغه ویډیو نه وي لیدلي. سمه ده. راځو چارټس ګروپ نه څه هدف ده او دې کې کوم موضوعات دي. فرضاً ما سره د ننګرهار پوهنتون د څلورو پوهنځیو د 3 کالو محصلینو یو لیست ده. فرضاً په 1499 کال کې دومره تعداد باندې محصلین راغلي دي، 1400 کال باندې دومره تعداد باندې محصلین راغلي دي، او 1401 کال باندې دغه تعداد محصلین راغلي دي. غواړم چې دغه محصلین ټول ماته د یو چارټ په بڼه باندې ښکاره شي. دا د محصلینو کوم هغه چې ده تعداد ماته دلته د یو چارټ په بڼه باندې ښکاره شي. نو دا سره هم کوو. دې لپاره دا ټول شیټ داسې انتخابوو، دا ټول جدول راځو چیرته چارټس ګروپ ده. دې کې چې لومړی اپشن د هغه ریکمانډډ چارټ په نوم باندې ده، یعنې د کې تیار مونږ ته پیشنهاد شده چارټونه شته ده. که چیرې غواړې دا انتخاب کې ځان ته فرضاً دې بڼه باندې تیار شوي دي، جوړ شوي دي، یا په دې بڼه باندې یا داسې شکل باندې صحیح ده، کلمونو شکل باندې داسې صحیح ده، یا داسې یو ډاټ شکل باندې غواړئ، یعنی هر قسمه چې ته وغواړې هغه دې کې موجود دي. ولې که نه غواړې داسې دې نه ووځه، راسه د خپلې خوښې یو چارټ چې کا جوړ کا داسې کالمونو شکل باندې صحیح ده، یا داسې لاین شکل باندې یا ګراف شکل باندې چې هر رقم ته وغواړې دلته موجود دي. زه راځم فرضاً دې ځای نه کالم شکل باندې یو داسې فرضاً انتخابوم. صحیح ده. لکه څنګه چې موږ ویلو چارټ په خپله هم بیا شی دی ودانه هغه ده لکه ابجیکټ ده، نو ځان سره دا هم یو دوه دانې مینوګانې لري یا کانټکسټ لیټر لري. صحیح ده. یو چارټ یا ډیزاین په نوم باندې یو مینیو ده، یو فارمټ په نوم باندې مینیو ده. راځو دې باندې لومړی کار کوو چارټس ډیزاین باندې. دې کې چې بیا لومړی اپشن د په نوم باندې ده ایډ چارټ الیمنټ، دې باندې کلیک کوو. دې کې چې لومړی اپشن چې په نوم باندې ده اکسس محورات، محورونه. ګوره هلته په لکه افقي بڼه باندې دغسې هغه موجود دي، لکه هغه موجود دي که نه محورونه، هغو سر کې بیا هلته چې شته لیکنې شته، د محصلینو تعداد یې موږ ته ذکر کړی ده، او کته هم یعنې په هغه بڼه باندې لکه افقي بڼه باندې هم کمپیوټر ساینس او هغه څه لیکلي ورته د پوهنځیو هغه لیکلي که نه نومونه. که وغواړې دا نه وي نو دلته راته څه شی که د لکه د هغه نه څه ده اکسس نه دا انتخاب کړه. ګوره یو ورک شو، کته چې کوم بڼه باندې هغه ورک شو. غواړم څه هم ورک کړمه، ورټیکل بڼه باندې هم ورک کړم. تاسو وینئ چې هغه بیخي ورک شول د محصلینو تعداد او د پوهنځیو نومونه. غواړئ چې هغه بېرته راشي په محورونو کې اکسس کې، نو راته چې انتخاب کې اکسس نه دواړه بېرته آن کا. صحیح ده. ورټیکل بڼه باندې راغلل، هریزونټل باندې راځو د ورټیکل هم خلاصوو. تاسو وینئ چې موږ ته د محصلینو تعداد او د پوهنځیو نوم داسې ښیي. صحیح ده. په هر بڼه چې ته وغواړې هر شکل باندې د خپلې خوښې ته دا چارټ شی کوی شي، برابروی شي. صحیح ده. بل اپشن چې په نوم باندې ده اکسس ټایټلز، د هغه لپاره لکه محوراتو لپاره څه دي عنوانونه دي. غواړي چې دلته لکه د محوراتو لاندې داسې شي اوسي، عنوانونه اوسي. صحیح ده. نو راځو دلته فرضاً اول انتخابوو چې د اکسس ټایټل کې فریم هریزونټل کته بڼه کې، یعنې په لکه د هریزونټل بڼه باندې غواړې ته یو شي وکړې ته عنوان ورکړي، فرضاً دغو ته که نه. زه ورته وایم چې دا چې دي فاکولټیز یا چې دي پوهنځیونه دي. صحیح ده. LITE فاکولټیز چې دا چې دي یعنې پوهنځي دي. او هلته په دې بڼه باندې غواړم فرضاً هلته په لکه د هغه ورټیکل بڼه کې زه غواړم اکسس ټایټل کې ورکوم ورټیکل کې. نو دلته زه لیکم فرضاً داسې شی دي د شاګردانو تعداد داسې شی لیکم، نو نمبر of students. صحیح ده. داسې سمه ده. دلته یې ما ورته وایم چې دا د محصلینو تعداد ده او دا یې د پوهنځیو نومونه دي. سمه ده. ګوره په هر قسم چې ته وغواړې ځان ته یې برابروی سي. راځو بل چې دلته که وغواړې چارټس ټایټل، دا چارټ ته په خپله سر کې یو ټایټل ورکړې، یا یې سر کې ورکړې، یا د چارټ له پاسه راولې دغسې یا داسې یا داسې. صحیح ده. یا نون یو هم نه غواړم، ګوره هلته یو هم رانغی. صحیح ده. نو اوس که غواړې چارټ په سر باندې ورکړې نو دې باندې کلیک کړه اباو چارټ باندې، او دلته چارټ ته په خپله یو شي ورکړه، یو ټایټل ورکړه، یو عنوان ورکړه. فرضاً زه ورته وایم چې دا چې شی ده سټوډنټس. صحیح ده. سټوډنټس رجسټریشن انټر ایئر، د شاګردانو ثبت نام هغه ده په 3 کلونو کې. صحیح ده.
داسې یو ټایټل ما ورکړ. ګوره څومره ښه ښکاري داسې یعنې واضحه دې باندې سړی پوهېږي. سمه ده. بیا انتخابو راځو ایډ چارټ چېرته الیمنټ ته. که غواړې بیخي ټایټل نه اوسي نو نون باندې کلیک کړه ټایټل بیخي ورکېږي. صحیح ده. بل چې ده ډیټا لیبل ده. ډیټا لیبل نه هدف څه ده؟ ګوره لومړی کې د کوم سنټر باندې ګوره سنټر کې ماته د هغه محصلینو تعداد ښیي د هر پوهنځي د هر کال. صحیح ده. غواړم سنټر کې نه اوسي بل ځای اوسي. فرضاً غواړم هغه کې اوسي داخل کې دې اوسي او سر کې دې اوسي اینډ کې. صحیح ده. لکه داسې ګوره دې شکل باندې څومره واضح ښکاري. صحیح ده. یا غواړې داسې ونه اوسي ډیټا لیبل ته راشه په داخل کې دې اوسي که په ښکته برخه کې دې اوسي یا د باندې دې اوسي په سر کې ټول نه ښه ښکاري ما په نظر باندې. ګوره واضح معلومیږي. صحیح ده. یا یو بل د هغه هم ښه اپشن ده. فرضاً راځو ډیټا لیبل ته وایم چې داسې دې اوسي له ډیټا یا اکوریټ بڼه باندې داسې ګوره د هر پوهنځي د محصلینو تعداد موږ ته ذکر کړي چې دا لیک داسې څه غټ کې ګوره بیا لیک واضح ښکاري. فرضاً د کمپیوټر ساینس پوهنځی ده 240 تنه محصلین دي. صحیح ده. داسې واضح موږ ته معلومیږي. دا بېرته کنټرول زی کوو. راځم ورته وایم چې بیخي دې پکې ډیټا لیبل یې ونه اوسي نون انتخاب کړه. صحیح ده. بل شی دلته ډیټا ټیبل ده. غواړې چې په لاندې برخه کې دغسې یو ټیبل واوسي. ګوره که نه غواړې نه اوسي نون او که غواړې چې واوسي ګوره تاسو وینئ چې دلته هر کال د پوهنځیو محصلین موږ ته ښیي تعداد یې. صحیح ده. که غواړې د کال څنګ کې دغه هغه چې کوم دي لکه د ایکن یې که نه دغه رنګونو باندې دا ونه اوسي نو راسه ډیټا ټیبل نه شي انتخاب کړه. نو لیجنډ کی دا انتخاب کړه. نو هغه کوم چې دلته هغه وو لکه د اپشنونو هغه نه ښه وي. که غواړې چې وښه وي نو درته ښیي داسې. صحیح ده. نو دغسې په هره خوښه باندې هره بڼه باندې چې تاسو وغواړئ په خپله خوښه یې ځان ته ترتیبولی شئ. سمه ده. ښه دلته بله چې پاتې موضوع بل اپشن چې ده راځو چېرته ایډ چارټ الیمنټ ته. هغه څه شی د فرضاً دا تاسو ته وایم ګریډ لاین. دې باندې کولی شئ ته لکه افقي او لکه د عمودي خطونه زیات او کم کړئ. تاسو دلته توجه وساتئ. فرضاً دلته راځم هلته ګورئ هغه لکه د عمودي بڼه باندې څه خطونه هغه شول که نه پکې اضافه شول. که دلته راشم ګوره په لکه د افقي بڼه باندې زیاتېږي. داسې هر رقم یو ډیزاین کې وغواړئ تاسو چې کولی شئ ورکوی شئ. بل راځو چېرته لیجنډ ته. دا اپشن تاسو وینئ د کومه چې دلته کالونه ښودلي دي دې چې وایي دوی لیجنډ نوم یې ورکړی دی. غواړئ دا کوم ځای کې اوسي دلته پورته اوسي سایډ ته اوسي ښي طرف ته اوسي کوم ځای ته ښه. زه غواړم رایټ ښي طرف ته اوسي. ګوره دې طرف ته راغی. صحیح ده. یا غواړم نه راځم بیا چېرته لیجنډ ته راځم وایم چې ټاپ سر کې دې اوسي. صحیح ده. ګوره سر ته راغلم. یا غواړم لیفټ ته چپ طرف ته اوسي ښه. یا باټم ټول ښکته اوسي ښه. نون یو نه انتخاب ګوره ځکه تیار دلته شته. زه نه غواړم یو بل دې راسي. صحیح ده. دا اپشن ده. نو دا نور اپشنونه چې دلته کوم بغیر فعاله دي دا یو بل چارټ کې دي له ډیزاین کې. تاسو کولی شئ دلته راشئ او دلته د چینج نوې چارټ کې که نه یو بل نوع دا چارټ راواخلئ. که هغه سرکل بڼه باندې وي یا لاین بڼه باندې وي که نه چې هر یو تاسو بیا راواخلئ نو هغه کې بیا دا نور اپشنونه چې کوم دي هغه پکې حتما فعاله کېږي. صحیح ده. نو اوس دې چارټ کې چې دا دو لکه د اپشنونو ضرورت نشته ده. کولی شئ تاسو خپل ځان سره کار کوي. صحیح ده. راځو بل چې ده هغه موضوع چې د څه په نوم باندې ده کویک لیاوټ. دې کې ته کولی شئ د خپل چارټ نوع تغییره کړئ. څه رقم زه غواړم داسې یو چارټ ما سره اوسي په دې بڼه باندې یا غواړم په دې بڼه واوسي. صحیح ده. یا غواړم دا یو شکل واوسي. صحیح ده. یا غواړم بیخي داسې یو شکل واوسي. صحیح ده. دې نه راځو چینج کلر دې په واسطه کولی شئ د خپل هغه چارټ ستا سره ده هغه ته رنګ چینج کړي. صحیح ده. ګوره ټول په یو ور باندې تغییرېږي. صحیح ده. ګوره مخکې کوم رنګ و داسې اوس داسې هر یو ځان ته بېل نوع رنګ واخیسته. صحیح ده. یا غواړم په داسې بڼه واوسي. هر رنګ ځان ته خپل بیا رنګ اخلي هر نوع چارټ. صحیح ده. داسې بڼه باندې سمه ده. یا راځو چارټ سټایل ته کولی شئ دې چارټ سټایل بیخي داسې تغییر کړي. ګوره داسې یو ګریډ لاین غوندې شاته راغی که نه بیکګراونډ کې. یا غواړئ داسې جوړ کړي. یا غواړئ دې ډیزاین باندې ګوره داسې ګرافونو شکل باندې که نه. یا غواړئ په دې ډیزاین باندې. نو چې کله تاسو سره یو ډیټا وي که هر نوع ډیټا وي هغه غواړئ په یو چارټ بڼه باندې تبدیله کړي. نو دغه یې طریقه ده. او دلته چې هر قسمه چارټونه ته وغواړئ سټایلونه دلته موجود دي. سمه ده. ښه زه د دې رنګ بیرته تغییروم رنګ یې تر څو ښه معلوم شي په دې نوع باندې. راځو چېرته سویچ رو اینډ کالم. که دې باندې کلیک کوو ګوره دلته چې کوم د کلونه وو هغه پورته وړي
هلته چې کلونه مخکې هغه بڼه باندې ښودل شوي وو که نه چې نوم یې لیجنډ به هغه بڼه باندې اوس یې هغه پورته ویوړل او پوهنځي یې کته راوړل. که بیرته دې باندې تاسو کلیک کې ګوره کلونه یې بیا هلته راوړل او پوهنځي یې بیرته ویوړل. صحیح ده. زه غواړم چې دا لږ په همدې بڼه باندې پرېږدمه. راځو چېرته سلیکټ ډیټا ته. سلیکټ ډیټا نه څه هدف ده؟ اوس ګوره ته کولی شي د دې په واسطه خپل چارټ کې تغییرات راولې. اوس ګوره ته ټول هغه انتخاب ده تیاره که نه د ډیټا موږ سره ټول انتخاب ده. زه غواړم د ټیپ پوهنځي یا لکه د هغه پوهنځي لکه د میډیکل پوهنځي محصلینو تعداد په دې چارټ کې ونه ښیي ما. صحیح ده. نو راسئ چارټ دې ځای پورې فقط انتخاب کړئ. دغه تاسو کوم چې هغه ده که نه ډیټا مو ده دې ځای پورې انتخاب کړئ. صحیح ده. اوکې باندې کلیک کړئ. تاسو وینئ موږ سره اوس په چارټ کې د هغه ټیپ پوهنځي د محصلینو لیست نشته ده. صحیح ده. کولی شئ بیرته راوړئ. راسئ بیا کلیک کړئ سلیکټ ډیټا باندې. صحیح ده. ډیټا باندې کلیک کړه او ټوله بیا داسې انتخاب کړه. اوکې کړه. صحیح ده. بیرته هغه د سره راغلل. دې نه هدف همدا و. راځو چینج چارټ ټایپ ته دې باندې مخکې هم بحث وکړو بیا هم پې بحث کوو. صحیح ده. چینج چارټ ټایپ نه کولی شي ته د خپل چارټ دا نوعه فرچیه کې ځان سره تغییر کړي. فرضاً غواړم په داسې 3D شکل باندې چې ګورو څومره واضحه معلومیږي. صحیح ده. یا غواړم داسې یو بڼه باندې اوسي خو زه دا انتخابوم. دا مې انتخاب کړ. راځم اوکې کومه. ګوره موږ ته هر پوهنځي هر کال ځان ته په واضحه بڼه باندې ښیي. صحیح ده. نور هر نوع چارټونه دکې شته. کولی ته دا هم دکې سټایل تغییر کړي په دې بڼه باندې یا دې بڼه باندې ګوره یا په دې بڼه باندې ګوره څومره ښایسته ښکاري یا په دې بڼه باندې چې هر رقم ته وغواړې هغه ځان ته څه کولی شي تغییرولی شي. زه په همدې بڼه باندې پرېږدمه. راځو مو چارټ ته. کولی شي دغه چارټ ته دې صفحې نه دې شیټ نه یو بل شیټ ته ځان ته ویسي او یو نیم هغه ته ورکړي ځان ته. صحیح ده. مو چارټ باندې کلیک کړو. موږ ته داسې یو صفحه خلاصېږي. زه وایم نیو شیټ ته یې ویسه. صحیح ده. نیو شیټ ته یې ویسه او نیم ورکړه. فرضاً څه نوم ورکومه؟ ننګرهار یونیورسټي. صحیح ده. ننګرهار یونیورسټي په نیم باندې دا ماته یو بل شیټ ته ویسه. صحیح ده. نو دې باندې کلیک کړئ. اوکې باندې ګورئ چې موږ سره یو نوی شیټ ایجاد شو د ننګرهار یونیورسټي په نوم باندې او دغه چارټ چې کوم و هغه موږ ته دلته راوړ مو یې کړ. سمه ده. دې منیو کې نور داسې خاص څه شی نه دی پاتې. په کومه منیو کې چارټ ډیزاین کې راځو فارمټ ته دې باندې کلیک کوو. د کې چې لومړی اپشن دا څه په نوم باندې دا چارټ ایریا په نوم باندې چې کلیک کوو د کې ته کولی شي د دې خطه کوم چې چارټ ته د دې هره برخه ته ځان د څه کې انتخاب کې. صحیح ده. او په هغه کې تغییرات راولي. فرضاً شا دیوال انتخاب یې که نه د باندې کلیک کړه بیکوال باندې. صحیح ده. ګوره شا دیوال داسې څه کړه انتخاب کړه. یا کولی شي چارټ ایریا ټول چارټ انتخابوي. داسې هره برخه چې ته وغواړې هغه ځان لپاره څه کوی شي انتخابوي. فرض دې باندې کلیک کوم لیجنډ ګوره دا یې موږ ته انتخاب کړه. ګوره لیجنډونه یې موږ ته څه کړل انتخاب کړل. یا په شي باندې کلیک کوو. فرضاً راځو ورټیکل اکسس کوم چې لکه عمودي محورات دي هغه یې موږ ته انتخاب کړل. نو هر دې برخه چې ته وغواړې مختلفې یا برخې دلته هغه څه کوی شي انتخابوی شي. زه غواړم چارټ ایریا ټول چارټ انتخابوم. اوس هدف څه ده؟ څه لپاره موږ انتخابو؟ کولی شي دې کې ته تغییرات راولې. راځم فارمټ سلیکشن ته دا فالوم ورته. اوس زه کولی شم د چارټ ایریا کې څه راولم تغییرات راولم. فیل باندې کلیک کوم. اول ورته وایم نو فیل. شاته دې هیڅ شی ونه اوسي. ګوره تیار نو فیل ده که نه چون صفحه تیاره سپینه ده ښه. راځم چېرته دې باندې کلیک کوم سویل فیل باندې چې کلیک کوم. ګوره داسې یو شین رنګ ځان ته اخلي. کولی شي دې رنګ ته تغییر کړي. داسې ګوره راځم سور ورکوم فرضاً داسې یا داسې سور رنګ ورکوم. ګوره هغه رنګ تغییر شو او ترانسفرسي ته کولی شي هغې داسې زیاته کړي. صحیح ده. یا یې بیرته کمه کړي. داسې صحیح ده. راځو دې باندې کلیک کوو د ګرینیټ فیل باندې. دې باندې چې کلیک کړي کولی شي دې کې هم ته هغه تغییرات راولي که نه. غواړم داسې یو رنګ ورکړم. ګوره هغسې رنګ یې واخیسته. صحیح ده. یا غواړم چې ریکټنګولر هغه ورکړم که نه ډایرکشن یې ګوره رنګ کې نور هم څه تغییرات راغلل. صحیح ده. کته که راسو غواړم دا رنګ یې زه څه شی کومه چینج کومه دلته فرضاً سور رنګ ورکوم. داسې ګوره کته دغه بیخ رنګ یې چې و هغه تغییر شو. صحیح ده. یا به دې باندې کلیک کوم. راځم فرضاً دلته شین رنګ ورکوم. ګوره ټول دغه مین سایډ رنګ یې چې کوم و منځونو رنګونه هغه تغییر شول. که دې باندې کلیک کوم او دا فرضاً دې ته زیړ رنګ ورکوم. صحیح ده. ګوره هغه تغییر شو. ګوره څومره واضحه څومره ښایسته اوس دا ښکاري. صحیح ده. دغسې هر نوع تغییرات تاسو پکې راوړی شئ. د کې ترانسفرسي بیا کمی او زیاتی داسې ګورئ داسې ګوره زیاته شوه بیرته یې کمی او برایټنس یې داسې کمی زیاته یې. صحیح ده. نو هر نوع تغییرات ته وغواړئ د کې یې راوړلی شئ. سمه ده. بیا راځو پورته. فرضاً
picture on texture wall. کولای شي ته د دې چارت شاته یو پکچر راولې. صحیح ده؟ پکچر باندې کلیک کا، ګوره داسې دلته راشه ټیکسچر انتخاب کړه ورته، یا ټیکسچر ته غلی یا دې باندې کلیک کا، انزرټ باندې کولای شي خپل فایل نه یو دانه یا خپل د کمپیوټر نه یو عکس راوړي او د چارت شاته راسي. سیده شاته لاړ شي. فرام فایل باندې کلیک کا، شاید ما سره ډیسکټاپ باندې یو عکس وي، ډیسکټاپ ته راځو. صحیح ده؟ کته راځو فرضاً ما سره دا ګوره نګران پوهنتون هغه ما سره تیاره شته که نه لوګو یې. انزرټ باندې کلیک کوو، ښه اول دا لوګو انتخاب کا، بیا انزرټ باندې کلیک کا، تاسو وینئ چې هغه د دې چارت شاته راغله. صحیح ده؟ ګوره چارت د کوم تاسو د چارت وي هغه شاته یو عکس راغی. صحیح ده؟ یا پیټرن فیل باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو داسې خپل خوښې یو پیټرن هغه ته چیک کوئ شئ، انتخابوئ شئ. داسې کولی شئ دې پیټرن کلر هم بیا چینج کړئ، غواړم دا دې رنګ باندې یوسي، غواړم ژیړ رنګ باندې یوسي، داسې. صحیح ده؟ هر نوع تغیرات تاسو دې کې راوړی شئ. سمه ده؟ او که دې باندې کلیک کړئ بیا د اټومیټک باندې نو بیرته خپل هغه اولیه حالات ته راځي. سمه ده؟ زه غواړم په دې شکل باندې وشي. صحیح ده؟ ګریډینټ فیل باندې وسي. صحیح ده که نه؟ د نه کلوز کوو. د دې کاربورډ همدا و، یعنې ته کې تاسو کولی شئ مختلف قسمه د خپلې خوښې تغیرات راولئ. دې په واسطه موږ کولی شو ریسیټ ټو میچ سټایل چې دا کوم تغیرات موږ راوستي دا چارت کې هغه بیرته سر نه کړو، هغه بیرته څه کړو ریسیټ یې کړو. صحیح ده؟ خو دا زه نه وهمه. راځو دلته شیپ ته، انزرټ شیپ واسطه کولی شو د خپل چارت په داخل کې موږ یو نوع شیپ چې کړو ډرا کړو. فرضاً که په هر دلیل وي که د هر کار لپاره وي. صحیح ده؟ زه غواړم دلته فرضاً داسې یو شیپ راواخلم، داسې. صحیح ده؟ که دا اوس ته ګوره هغه باسي، یعنې بیرون یې باسي، بیرون د چارت نه هغه نه وځي. صحیح ده؟ فقط داخل د چارت کې راځي. سمه ده که نه؟ نو دا ماته په کار نه ده، بېرته څه کوم زه ډیلیټ کوم. صحیح ده؟ بیا همدې راځو هغه ته فارمټ منیو ته. شیپ سټایل په واسطه کولی شئ د هر یو شیپ چې تاسو ورته وینئ دې کې څه راولي تغیرات راولي. ګوره زه دې باندې کلیک کوم، راځم دلته فرضاً داسې ګوره هغه وایم چې په دې بڼه باندې وشي. ګوره هغه کې تغیرات راغلل. صحیح ده؟ رنګ یې چینج کړئ. شیپ فیل ته فرضاً وایم چې په دې رنګ باندې وشي. ګوره رنګ یې هماغسې یوسو. یا شیپ آوټلاین دا د ریګانو خطونه چې ده زه غواړم دا تغییر شي. صحیح ده؟ غواړم فرضاً په کوم رنګ باندې وسي، دې رنګ باندې وسي. ګوره هغه شین رنګ سو لګي ویټ زیاتوم ضخامت یې، راځم ویټ ته فرضاً غواړم دومره وسي. ګوره که نور یې هم زیاتوم تر څو تاسو ته واضح معلوم شي. ویټ یې فرضاً دومره کوم. ګوره اوس سم واضح معلومیږي. سمه ده که نه؟ نور دلته مختلف قسم هغه ته پکې راوړی تغیرات تاثیرات پې اچوئ که نه. شیفټ راځو، شیفټ ته افیکټس ته دغه نوع تغیرات پکې راولئ یا دې نوع. دا هغه ټول هغه دي موضوعات دي چې موږ تاسو تېرو هغه کې ټول ویلي دي. صحیح ده؟ ویډیوګانو کې که چېرې بیا هم تاسو نه وي لیدلي دا تېرو هغه چې کوم دي لینکونه د ویډیوګانو هغه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم. سمه ده؟ بل چې د فرضاً ورډ سټایل ده، دا هغه وخت کې فعالېږي چې دلته موږ یو ټکس انتخاب کړو. زه راځم دا صفحه لږ داسې ځان ته زوم کوم. سمه ده؟ او دا ټکس انتخابوم. ګورئ دې باندې کلیک کوم نو هغه خپله فعالېږي. صحیح ده؟ کولی شي دا ورډ کې ته تغیرات راولې. دې ټایپینګ کې فرضاً دغسې یو سټایل ورکوئ. صحیح ده؟ وینئ هغه تغیرات پکې راځي. یا داسې یو سټایل ورکوئ، داسې سټایل. مخکې ما وویل دا هغه موضوعات دي چې مخکې موږ ټول ویلي دي. ښه که چېرې بیا هم تاسو زموږ هغه ویډیوګانې نه وي لیدلي دې ویډیو په ډسکرپشن کې حتما تاسو ته لینک اچوم. نو دا وه د کومې مینیو، انزرټ مینیو او چارټ هغه لکه د ګروپ و. خدای که تاسو دې باندې ښه او بهتره پوه شوي یاستئ.